ابراهیم عبدالرحیم زی د استعدادونو غر چې همیشه په بیلابیلو پلمو له ډګر بیستل شوی خو مرد میدان چې په هیڅ قیمت مبارزه نه پرېږدي. ابراهیم عبدالرحیم زی ولې په ملي لوبډله کې نه لوبول کیږي؟ ولې هیوادوال تر شا ولاړ دي او په خپله توپچونه کې کومې ځانګړتیاوې لري؟ دا ټول په دې ویډیو کې وګورئ. ویډیو تر پایه وګورئ او انعکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. ملي لوبډله د یو هیواد اساسیتوب کوي او دا د هیواد د اساسولۍ هغه څه دی چې هر لوبغاړی دې ځای ته د رسیدو لپاره بیلابیل دردونه او غمونه ګالي. لوږه، دردونه، بېخوبي، له کورنۍ لرېوالی او په ټوله کې دوه داسې دردونه چې له یو سالم انسان نیم انسان جوړوي. خوراکي او صحي پرهیز کول او د خراب اقتصادي کورني او ټولنیز پیغورونه دا دوه هغه عوامل دي چې د هرې ټولنې او په ځانګړي ډول د ګران هیواد افغانستان د کورني کرکټ هر لوبغاړی ورسره لاس او ګریوان دی. له همرغه ابراهیم عبدالرحیم زی له دې ټولو ننګونو پاس شوی او له فزیکي جوړښت او فټ وجود سربیره ډېر ښه ذهن او منټل لري. هغه دوه فکټورونه چې هر لوبغاړي لپاره تر ټولو زیات اړین بلل کیږي. ابراهیم عبدالرحیم زی د هیواد د کورني کرکټ د پخواني ټولچاري لوبغاړي او د کرکټ نمتو شنونکي باتنشاه عبدالرحیم زی کشر ورور دی. په هیلاس چټکه توپچونه کوي چې په خپله توپچونه کې بیلابیل ویریشن لري. یار کر او لا کري کټمر د خپل استاد حمید حسن په څیر دي. د شاپور زدران په څیر خورا خطرناک بونډ سره شارټ پیچ کولی شي او د دولت زدران په څیر ان او اوټ سوینګ ویشتلی شي. د نړۍ د غوره اټیک توپچوونکو په څیر په پیل کې خورا ښه او تباه کوونکی اټیک ترسره کولی شي او ځینې وخت په لومړي سپیل کې نیمایي لوبډله هم سوځولی شي. په کورني کرکټ کې له احمدشاه ابدالي فرست کلاس نیولې بیا تر شپږیزې پورې هر ایونټ کې په ډېر ښه شکل پاس کړی او د الف او ایمرجنګ لوبډلو خورا پیاوړی برید کوونکی توپچوونکی ګڼل شوی دی. خو سره له دې ټولو ځانګړتیاو بیا هم په ملي لوبډله کې شتون نه لري او کرکټ بورډ یوازې د هیوادوالو د خولې بندولو لپاره په احتیاطي نوملړ کې ځای ورکړی دی او تل به همدې احتیاطي نوملړ کې موجود وي. په حواله رسنیو د کرکټ څارونکی کوکاب جمال په دې باور دی چې ابراهیم عبدالرحیم زی د خپل مشر ورور باتنشاه عبدالرحیم زی د هغو څرګندونو ښکار شوی چې د دې لوبغاړي د نه اخیستو په انتهایي بېصبرۍ کې د کرکټ بورډ د یو شمېر غړو حقایق او یا تورونه رسنیز کړي دي. ځینې وخت داسې دلایل ورکول کېږي چې ابراهیم د زیات بالینګ کول وړتیا نه لري هغه چې 100% ناسمه ده ځکه دې لوبغاړي په کورني کرکټ کې له 10 زیات ورونه هم ترسره کړي دي او که په نړیوال کرکټ کې نشي کولی نو سمه ده د هر سیزن په اوږدو کې 8 ورونه ورکړئ چې د ورځې په اوږدو کې نږدې 100 ورونه برابریږي او دومره هر فاست بالر ترسره کوي. د ابراهیم پر وړاندې بل هډ د ملاتړ نشتون دی په دې معنا چې د ملي لوبغاړو سره یې اړیکې کمې دي او همدا هغه لامل دی چې دوی په ملي لوبډله کې نه ټاکل کیږي. زما په شمول ټول هیوادوال او د کرکټ څارونکي په دې باور دي که ابراهیم عبدالرحیم زی د ملي لوبغاړو له یو څو څیرو سره ملګرتیا جوړه کړي او ورور یې باتنشاه عبدالرحیم زی پر کرکټ بورډ نیوکې ودروي ښایي ژر ملي لوبډلې ته داخل شي. بیا نو دا باور هم شتون لري چې د یو سیریز وروسته کولی شي په ملي لوبډله کې خپل ځای دامي او عمري کړي. له ملتیا او لیدو مو نړۍ مننه. که ویډیو مو خوښه شوې وي حتمي له نورو ملګرو سره شریکه کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.